راکوله مې زړونو مازغو خوده دی د سیند غاړه کې یو درې کوي ښه شوه چې ما نه دي کړي نو خو درې واړو کې مازغو یې کار پرېښوده وایي پخوا زمانه بار شي لکه د بندیانو خبرې کولو نو ازمری په خپو بېکاره شو دی کنارې ته راوته نو ګیدړ تېرېده نو ولې اواز ورکوي راشه که نه خوره یو یو د چا تپوس نه کې وی خدمته وی خدمت دا ده چې نن دوی مرض ده او ګشوم سره له راړه وی بلکل ګیدړ په خوشحالۍ را روان شه سوچ کو چې زه خو په چرګه مړېږم دله خو به غویې مې خراولې نو هغه خدای بېطاقته غوندې کې و نو بس وی راشه دا خر په ټولو کې کمکلي هغه به راولې چې کلي ته راغلی نو په ډېران خر سرېده نو هغه نه ختلی هغې سلامي کړې ده خو ده ورته ځان په توکیت که زیره مې دله راوړې ده وی څه خبره ده وی ازمری ماما بېکاره شوی ما ته یې چې په خپل سور که ته هر څوک راوسته نو د ځنګل صدر بې کړو نو بس خر ورسره په خوشحالۍ را روان شوی دی چې را روان شه د ازمري خوا له رانږدې شوي هغه خوږه شو نو چې حمله کړی دا د غوږونو ایسه د ازمري خوله کې ایساره شوه بس ده را ټوپونه کړ ګیدړ ورپسې راغی وی تلوار دې وکړه وی هغه خو زه خوړم وی نه غوږونه یې در لر کړو تاج به درته نه پسې نو په دویم ځل یې یاره راوستی نو بیا خو تې هغه یارېده نو دا کونه یې ورته نږدې نږدې کوله چې دی به ووایي چې زه بس ته صدر شو نو دا د لنډې حصې دا زمري خولې له راغلی لکۍ مو دا نیمه حصه نو دی راوتښتېد چې راوتښتېد نو په درېیم ځل ورپسې راغی ورته یې چې ټیک شوې بادشاهۍ ته نو یې رالې وی دې پیرې ته خو په رښتیا خوړم وی نه یاره لکۍ ده نه ځکه لرې که صدر سره لکۍ هغه ورته یې نه نو بس اوس خو ته ټیک شو بس یاره په درېیم ځل یې راوتی بیا پې ازمری ښه غوسه و په دې املا یې وله خوله لګولې ځان ته یې راواچو نو کار یې پکې چالو کړ نو دې ګیدړ ته موقع میلاو شو دی دې سر سره لګیا و د ازمری ورته په غوسه وایي مازغه پکې ګوره ماله پرېږده هغه ته یې که ده کې مازغو نو په درېیم ځل به ما راوستل ګل باچا لکه کسان رالېږلي نو موږ خو میاګل باچا نه و لیدلی میاګل بابا نو بس یاره هغه کارډ یې راکړه موږ د پلین کوچ روان وو موږ باچا لیدلي چې رسالپور څخه راتاو شوه کوم زیارت کوي هغه میاګل بابا ته دا لار تللي هغه کسانو ته سیده ځئ هغه خو مشهور سړی و خو نو بس یاره چې نږدې شو نو میاګل بابا ته دا لار تللي هغه بل هلک راته وایي وایي ولاړ به یې ګیټ کې وایي ګیټ کې به ولاړ یې مې ښه دی بنده ده مې ما خو یې چې محله ده هغه رښتیا یاره چې ګیټ ته ورنږدې شو میاګل بابا ولاړو دومره خو ګیره وه هغه د مارکین پټکې او راشنکوپ یې ځان ته اچولو یاره ما ویې مې دا دی هغه اډو هغه و بس خیرالې وشوې کېناسته ماسخوتن چې ډېرې ته خلک راغی واورئ زما وروڼو دا باچا ما ځان له راوستی دی خو یې پوښه ده چې زه تاسو ته ور بند کړم ناست به یې پیسې وله هم ورکوئ چای به درته میلاویږي اوبه به درته میلاویږي وایي که چای ټوخې وکړه نو ښځه به طلاقه ساتم وی چارجر به مې پې چلولی یاره قسم دی خلک به ټوخي له بهر وته په خدای یقین که دا دی نه یاره مې میاګل بابا ته خو پاکستان واله کول غواړي 3 بجې را روان شولو ما د مخکې اوس پلین کوچ کې ناست یو زنګېدل بیا موږ راځو دم نی نو یاره چې دی نو خر ته نږدې شو نو ستارې ګاډي ته ناست نو کچه ته ګاډی وتښتېد نو دوام جوړ دی پر کاله شو چې ما وکتل نو دا سپیشل ګش راوتی و نو جیپ کې اوس هغه انسپکټر صاحب ناست دی سچو صاحب زموږ خواله راغی دی کې مشر څوک دی مې زه ولې یاره رښتیا به نه وایي دی خو ټول کشرانو که نه دی کې مشر څوک دی مې زه نو دی ګاډی چوپ که هغه هم چوپ که زه چې لړم انسپکټر ته السلام علیکم وعلیکم سلام چا تلي تا به یې جوړ ما 302 راجیا کې پادشاه باچا د پروګرام له تلو مرزا خان چیلم راواخله په دې ګانه مشهور تا تپوس کړو مې دې خو نارینه دی او دې چې کوم کوي مې دې خو نارینه دی که تاسو چا وژلي وه مې دا جدي چې هغه ښایي چې څوک وژلي دا زموږ کسب دی د شناختي کارډ یې جیب کې زه پوه شي چې ده سره خبره نه کېږي دا دی چې وایي چې زه یې ته راوخېږم زه تا دې دفعه کې بیا ته ځان پوه که زه خو د داسې مشر نه
خو د سره ټینګار غږوم نو میرا اوس لا یاره خلک جوړ کړي ما سره خوش دا تاسو ته ما کړې ده نه داسې مشر زه کوم چې مشر یم باچا دي به لاړ شي وبلم بیا چای به ورته ښځې کېږي زه به کړکو کې نه 302 نه 107 نه 3/3 زه تا سان کناټ د پاکې